مستان خان وایي په ژوند کې راته دوه څیزونه ډېر قیمتي دي، یو زما جیب او بل مې اوږده اوږده بریتونه. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، په یو نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم. مستان خان وایي تر مرګه خپل جیب نه خرڅوي. د هغه په وینا یو ځل یو پنجابي هغه ته ویلي و په 18 لک روپۍ راباندې جیب خرڅ کړه. د قبایلي ضلع شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی مستان خان له خپل جیب سره د لیونتوب تر حده مینه کوي او له تیرو څو کلونو راهیسې دغه لاره هغه خپله کړې ده. 45 کاله وړاندې مې دا وړوکی جیب په 2 لکه روپۍ اخیستی، خو ولې دا یوازې جیب نه بلکې زما د ژوند ملګری دی، نو ځکه مې پرې تر اوسه د ده په ډول او سینګار شاوخوا 14 لکه روپۍ خرچ کړي دي او د بېلابېلو هیوادونو څخه مې ورله پړقېدونکې رڼاګانې راغوښتلي دي. هغه وویل په جیب یې د خرچې لړۍ دلته ختمه نه شوه، بلکې د ابوظبي نه یې ورله د 3 لکو روپو نور پړقېدونکي د بېلابېلو رنګونو لایټونه راغوښتي دي. که څه هم د مستان خان تعلق د شمالي وزیرستان سره دی، هغه وایي د جیب په وجه کله هم په یو ځای نه دی ایسار شوی او د اسلام آباد تر لاهوره او کراچۍ پورې سفر یې د جیب له لارې کړی دی. مستان خان وایي په ژوند کې راته دوه څیزونه ډېر قیمتي دي، یو زما جیب او بل مې اوږده اوږده بریتونه، ولې چې د جیب سره زما بریتونه هم لازم او ملزوم دي. که بریت مې نه وي نو سفر کول به راته ناشوني یعنې ناممکن وي. مستان خان د خپلو بریتونو له وجې جیب هم په قلاره چلوي. د هغه په وینا جیب ته یې دروازه نشته او چې کله هم جیب له لږه منډه ورکړي نو هوایي برید خرابوي، کوم چې بیا ډېر په ګرانه سمیږي. د مستان خان ځانګړي پیژنګلو له وجې د پاکستان یو شمېر خلک د هغه مینوال دي او چې چرته یې هم وویني نو خامخا د تصویر ویستلو غوښتنه ترې کیږي. د دې ترڅنګ مستان خان د سرو زرو شوق هم لري او همدا وجه ده چې په 40 روپۍ اخیستل شوی واسکټ باندې د سرو زرو زړه بیټ او ستوری جوړ کړی دی. هغه زیاتوي 20 کاله وړاندې مې دا واسکټ په 40 روپۍ اخیستی و او بیا مې په سرو سینګار کړی. په دې شاوخوا د 8 لکو روپو نه سیوا لګښت راغلی. د نازولي جیپ لویو بریتونو او د ځانګړي واسکټ مالک مستان خان د لاسو ګوتې هم د ګوتمو ډکې ساتلي او د ځوانۍ له وخته 6 ګوتې په لاسونو کې ګرځوي چې تر مخه یې دا هغه د بهر هیواد نه راغوښتلي دي، کومې چې په 1.10 درهمه د کیلو په حساب میلاویږي. د یوې پوښتنې په ځواب کې مستان خان وایي تر مرګه خپل جیب نه خرڅوي. د هغه په وینا یو ځل یو پنجابي هغه ته ویلي و چې په 18 لکه روپۍ در باندې جیب خرڅ کړه، په کومه چې مستان خان هغه ته انکار کړی و. په خپلو خبرو کې ژوند پرست مستان خان وویل زه غواړم چې د خپلې خوښې آزاد ژوند وکړم، خو له بده مرغه د جهالت له وجې ماته د کور کلي دښمني په غاړه ده، د کومې له وجې چې زه یو ځل په ګولو ژوبل شوی یم. زه نه غواړم چې نور له چا سره دښمني وپالم. مستان خان که یو خوا د خپل ځانګړي شخصیت له کبله د عام ولس په زړونو کې ځای لري، خو بل خوا سیاستمداران او د پوځ افسران هم د هغه مینوال جوړ شوي دي. هغه زیاتوي چې یو شمېر وزیران او د نورو محکمو چارواکي د مینې له وجې ما خپل میلمه کوي او د میلمستوب ترڅنګ ماته خرچه او جیب ته پټرول هم راکوي. دوستانو دا د مستان خان په اړه معلومات چې تاسو سره مو شریک کړل، په دې هیله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي نو ضروري در سره لایک کړئ او که غواړئ تاسو ته نور هم دغسې ښایسته ویډیوګانې جوړې کړو نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.